درنو لیدونکو یو ځل بیا زما شریف الله شرافت سلامونه له ملبورن قبول کړي. درنو لیدونکو نن له همدې ودانۍ څخه تاسو ته راپور وړاندې کوم. په همدې ودانۍ کې درنو لیدونکو نن د افغانستان د خپلواکۍ د بیرته ترلاسه کولو یا د افغانستان د ازادۍ په مناسبت د 106 کلیزې په مناسبت ځانګړی پروګرام جوړ شوی و. په دې پروګرام کې سلګونه ښځینه او نارینه او ماشومانو او لویانو ګډون کړی و. د دې ترڅنګ استرالیایي چارواکي هم پکې کې شامل و. په دغه پروګرام کې درنو لیدونکو بېلابېلې برخې شامل وې: ویناوې، جالبې خاطرې، ذهني سوالونه، ټانګ ټکور او شعر او شاعري هم موجوده وه. د ځوانانو ویناوې درنو لیدونکو پر شعر و شاعري د افغانستان پر تاریخ راټولوه او دغه راز شعر و شاعري هم د افغانستان د تاریخ په اړه باندې وه. او دغه راز د دې ترڅنګ درنو لیدونکو ټانګ ټکور هم و. موسیقي هم د افغانستان د تاریخ په اړه باندې ځانګړي سندرې وي. او یو شی چې د افغانانو په همدغسې ورځو کې په ملبورن کې خورا دود دی، هغه هم د افغانستان ملي اتڼ دی چې په سیمه ییزو سندرو سره بدرګه کېدی او خورا ښایسته اتڼ هم ترسره سو. درنو لیدونکو د همدې پروګرام په اړه مې ډېر په زړه پورې راپور درته چمتو کړی دی. که غواړئ له همدې پروګرامه خوند واخلئ، ورسئ همدا پروګرام راسره وګورئ. نو یوازې د همدې لپاره درته ویل ما ته راکړئ پر همدې ځای اجازه، تاسو چې هر چیرې یاست روغ نیکمرغه او د افغانستان د ازادۍ 106 کلیزې مو بیا هم مبارک شه. ډېر اسید دی په یو ځل باندې تر 2 منټو ډېر فنډ رایزینګ وکړو، خو معلومیږي چې دې کمیونټي کې دا پوټنشل شته، دا ظرفیت پکې شته، دا رهبري پکې شته دی، خو دلته موږ او تاسو یووالي او مشرۍ ته ضرورت دی. لکه څنګه چې هغوی وکولی شول د هغوی نه زده کړه وکړو. نو په دې خاطر باندې زه نن شپه یو پیشنهاد لرم. هغه پیشنهاد دا دی چې د آیکم غوندې موږ او تاسو باید یوه ټولنه ولرو چې هغه پریزروینګ افغان کلچر ان هیریټیج ان استرالیا، چې په استرالیا کې د افغانانو کلتور او ملي اساس هغه وساتي. موږ او تاسو که چېرته دغسې ټولنه ونه لرو، که دغسې کمیټه ونه لرو، نو دغه مخکې چې ما یاد کړی موږ او تاسو نه دغه ارزښونه لاړه لا نور هم ځي، خلک هم نه پرېږدي. ښه حمله چې ده، ښه دفاع چې ده، هغه حمله ده. که موږ او تاسو یو ځای نه شو، که موږ او تاسو متحد نه شو، یو ځای نه شو، او دغسې یو کلتوري کمیټه چې مخکې ما نوم واخیستو په استرالیا کې د ملي ارزښونو د افغانستان د ملي ارزښونو او اساساتو ساتل، نو د موږ او تاسو نه نور هم ډېر څه ځي. نو دغه کمیټه باید افغانستان شموله وي. د هر سمت نه، د هر ریجن نه باید 2 کسان چې هغه ډېر با اعتماده، با نفوذه، صادقه کسان وي چې ټولنه کې خپل سمت کې ښه رول لري، ښه نفوذ لري. د هر سمت نه لسنفري کمیټه باید جوړه شي چې تر څو پورې خلک دا ونه وایي چې دغه ازادۍ ورځ افغان ځوانانو جوړه کړې ده، دغه د ازادۍ ورځ د اشنا صاحب ټولنې جوړه کړې ده او زه نه ورځمه، د ځوانانو ټولنې جوړه کړې زه نه ورځمه، افغان لی الاینس جوړه کړې ده یا بلې وې ټولنې جوړه کړې ده زه نه ورځمه. او یا همدغسې نور ملي افغاني چیلنجونو سره موږ مخ کېږو لکه چې مخ شولو، خو موږ او تاسو دغه چیلنج مخامخ کېدو له د فیس کېدو له نه موږ او تاسو تیار وو، نه سټرکچر ورته لرلو او نه جوړ ورته. نو په دې خاطر باندې زه بیا هم د هغه کومه پیشنهاد کومه چې د دغسې کمیټې یا د دغسې ټولنې ضرورت ډېر زیات دی چې په راتلونکي کال کې 100مه د ازادۍ ورځ باید دغه preserving Afghan culture and heritage in Australia باید دغه کمیټې ولمانځي.
نه دا چې بیا کوم اسوسییشن یې ولمانځي. I want to begin by proudly acknowledging the Bunurong people of the Kulin Nation as the traditional owners and custodians of the land and waterways, and respect that their connection and spiritual identity is maintained through ancient ceremonies, through songlines, through dance and living culture. And I acknowledge the preservation of their culture by the Bunurong and other Aboriginal and Torres Strait Islander elders, the oldest living culture in the world. It is wonderful to join you to celebrate the 106th anniversary of Afghanistan's independence. It's an occasion that I've come to understand holds deep significance for Afghan Australians. Independence is really one without a struggle, and I acknowledge and honour the memory of all those whose courage and determination and sacrifice made it possible. They showed bravery and integrity and a firm belief and a collective will that placed the future of Afghanistan above all else. Independence matters because it reflects the fundamental right of a people to determine their own future. It's a declaration of national identity, of dignity, of self-respect, and the right to shape one's own path. As we mark Afghanistan's independence, I also acknowledge the lasting contribution that Afghan Australians have made to our shared national story. For generations now, people of Afghan heritage have helped shape Australia's civic, professional and cultural life, and that contribution continues today across every part of our society. Across generations, Afghan Australians have worked hard, raised families, built businesses and supported your communities. And your contribution has enriched our society and strengthened our democracy. In suburbs right across Australia, including in my electorate of Isaacs, we see this contribution every day. In schools, in places of worship, in sporting clubs, community organisations, and in the small businesses that support local communities. Afghan Australians have brought with them not only a rich cultural heritage, but a strong tradition of public service, of civic participation and mutual support. These are the same values that underpin the spirit of independence that we are celebrating today. Respect for others, commitment to community and belief in a better future. In recent years, many Afghan families have experienced hardship, both in Australia and overseas. The strength and unity shown by Afghan Australian communities in difficult times reflects your resilience and enduring commitment to one another. درنو مشرانو ځوانانو خویندو او معززو مېرمنو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. په پیل کې غواړم د دې پرتمینې او تاریخي غونډې له تنظیمونکو په ملبورن کې د افغان ځوانانو ټولنې د زړه له تله مننه وکړم چې په جلاوطنۍ کې د یو داسې ویاړمن کار او غونډې لپاره زیار ایستلی او موږ یې ورته دعوت کړي. دا ډول غونډې کله یوې خوا د ځانګړي او مشخص مناسبات په پاره جوړیږي، خو د بلې خوا د پردیسیو افغانانو لپاره د یو ځای کېدو، یو بل لیدلو او څو شېبې په خوښۍ تېرولو یو ښه موقع هم برابروي. زه د خپلې وینا څخه وړاندې غواړم دا یو 3 بیتونه ووایم. ازادي مې له دښمنه وتی دم دی، ازادي مې د بچي لاس کې قلم دی، ازادي زما روښانه ویښ شعور دی، له قاموسه ټکي وتی د تربور دی، ازادي مې خپل وطن کې فابریکه ده، ازادي د لور قلم او کتابچه ده. درنو هیوادوالو، نن موږ دلته راټول شوي یو چې د افغانستان د خپلواکۍ
یو سلو شپږمه کلیزه ولمانځو. دا ورځ د هغه تاریخي بریا تازه کوي چې زموږ ملت د سرښندنو، قربانیو او د غازي امان الله خان د زړورتیا په نتیجه کې ترلاسه شوه. غازي امان الله خان د افغانستان د سیاسي خپلواکۍ اتل نه و، بلکې د هېواد د علمي او فرهنګي راتلونکي د جوړولو ستر معمار هم و. هغه په دې باور و چې د ملت ځواک د ټوپک په ډزو کې نه، بلکې د قلم په رڼا او د پوهې په خپراوي کې نغښتي دي. د ده د دورې یو تر ټولو درنو کارنامو څخه د عصري تعلیم بنسټ ایښودل، د بهرنیو زده کړو لاره برابرول، د نجونو او هلکانو لپاره د ښوونځیو پرانیستل او د داسې نسل روزنه چې د نړۍ د علمي سیالیو سره اوږه په اوږه ودرېږي. نن چې موږ د خپل تاریخ دا روښانه برخه یادوو، په خواشینۍ سره باید ومنو چې زموږ د هېواد اوسنی تعلیمي بهیر د تیرو وختونو په څېر پرانیستي او هرارخیز نه دی. د امان الله خان د پرمختیایي فکر په رڼا کې د زده کړې دوام، پراختیا او د ټولو لپاره د برابرو فرصتونو تامین هغه ارزښتونه دي چې موږ یې باید وساتو او خوندي یې کړو. د خپلواکۍ د ورځې پیغام موږ ته دا وایي که غواړو ملت مو په واقعي معنا ازاد او باعزته وي، باید د تعلیم دروازه پرانیستې وساتو او د پوهې رڼا د ټولنې هرې کوڅې ته ورسوو. د خپلواکۍ لمانځل یوازې د بیرغ رپول او د ویاړ خبرې کول نه دي، بلکې د ملي یووالي د پیغام تکرار هم دی. غازي امان الله خان په خپل وخت کې د افغانستان ټولو قومونو، ژبو او مذهبونو ترمنځ د ورورولۍ فضا رامنځته کړه. هغه پوهېده چې ملي ځواک د اختلاف په اور کې نه، بلکې د افغان په سیوري کې وده کوي، بلکې د اتفاق په سوري کې وده کوي. د ده له فکر څخه زده کوو چې که یو ملت د خپلو داخلي اختلافاتو پر ځای د ملي ګټو پر محور راټول شي، نو هره ستونزه به د حل لاره پیدا کړي. نن موږ په استرالیا کې یوه لویه افغان ټولنه لرو چې د افغانستان د قومي او فرهنګي تنوع ښکلې نمونه ده. خو په دې وروستیو کې ځینې ناخوښه پېښې او تاوتریخوالی زموږ د دې ټولنې د یووالي پر انځور سیوری وغوړاوه. دا ډول پیښې موږ ته جدي پیغام راکوي چې د امان الله خان د ملي یووالي له فکره لرې شو. په پردیسۍ کې به یو د بل لاس نیول کمزوري شي او زموږ هره ټولنه به د پرمختګ پر ځای شاته لاړه شي. راځئ د غازي له تاریخي درسونو څخه الهام واخلو، خپل اختلافات د خبرو او تفاهم له لارې حل کړو، یو بل ته د ورور او خور په سترګه وګورو او د ورورګلوۍ او همکارۍ فضا رامنځته کړو. په دې لار کې غواړم د استرالیا د حکومت او د خلکو د زړه له کومې مننه وکړم چې افغانانو ته د ژوند ټول اساسي حقوق ورکړي دي. د زده کړې، روغتیا، کار او د مدني ګډون مساوي فرصتونه یې برابر کړي دي. دا د قدر وړ مرسته یوازې د مننې وړ نه ده، بلکې زموږ دنده ده چې په دې هېواد کې د یو منظم، متحد او د قانون منونکي افغان ټولنې په توګه ځانونه وړاندې کړو. The elders present in this event, Mayar Sahib, Nouri Sahib, همچنان دوستای عزیز دیگه که اینجا حضور دارن، بزرگان عزیز، تاسو ټولو ته د زړه له کومې خپل سلامونه وړاندې کوم او د افغانستان د 106 د خپلواکۍ بیرته اخیستل کلیزه تاسو ټولو ته د زړه له کومې مبارکي وایم. دوستان عزیز، دوستا صحبت‌های بسیار خوبی انجام دادن، اما وقتی ازی است که یک شعر بسیار با احساس را که از نوشته های تازه ما هست که بدری نوشته کردیم او را خدمت شما بخوانم که در او معنای
واژه استقلال تعریف شده و من از شما تقاضا میکنم که فیلمبرداری و عکاسی را بانه کمرای تلویزیون و کمرای از این برنامه میگیرن لایف نرین نه ای که ممانعت نیست میخوایم از دل و جان بشنوین شما چون سراپا در شعر تشکر پران جان سراپا در شعر احساس است و ما میخوایم احساس که در شعر سوره شما بگیریم آغاز میکنم یاد من از 69 سال استقلال بود یاد من از 69 سال استقلال بود عمر من اندر حدود 4 یا 5 سال بود از پدر پرسیدم این که روز استقلال چیست معنی این واژه و مفهوم و استدلال چیست سوی من آمد پدر با مهربانی های خود با تبسم با نگاه مملو از معنای خود دست من بگرفت و سوی باغک زیبایمان برد و گفتم فکر کن بر این زمین و جایمان بر تو گوید فکر کن که اینجا کسی دیگر بیاید صبح و شام فکر کن که اینجا کسی دیگر بیاید صبح و شام امر و نهیت او نماید خود نشستن نوک بام بر تو گوید در کجا جوبار سازی روی خاک او بگوید از درختان سیب خواهد یا که ناک تو بکاری خرمن و خروارها در باغ خود او بیاید مفت بردارد دهد بر زاغ خود این شرایط ذره از بوی استقلال نیست این شرایط ذره از بوی استقلال نیست هیچ کس بر این شرایط لحظه خوشحال نیست حال گویم لذت معنای این یک واژه را واژه استقلال بسیار مقدس است شما بشنوید حال گویم لذت معنای این یک واژه را گوش کن مفهوم این روز پر آوازه را گوش کنین خوب بدتر ای پسر جان دیگری را چون به باغت راه نیست هیچ کس از درد و هم از عیش ما آگاه نیست خود بکاری خود بیاری خود خوری کم یا زیاد از من و تو باشدش هر گونه آید یا مفاد خود بگیری دسته داس و تبر در صبح زود خود بکاری خود بدانی چی بکاری تا رسد بسیار سود کس نگوید تا بشی بالا بشی در خانه ات کس نگوید چی بکاری پشت باغ لانه ات خود بکاری رنگ هر گونه گل در کرد باغ هر چی خواهی میخوری یا نان یخ یا نان داغ این بود معنای استقلال چون گل در سبد شیوه تشریح من یادت بماند تا ابد باغ چون میهن و من و تو هم به جای مردمان باغ چون میهن من و تو هم به جای مردمان رنگ لاله هایش لهجه های مردمان وقتی من با تو و با گلها و با دیوار و در هم صدا باشیم دشمن کی کند جرأت بسر وقتی من با تو و با دیوار و با گلها و با دیوار و در هم صدا باشیم دشمن کی کند جرأت بسر آفرین گفتم به این تعریف زیبا از پدر بی صدا این قصه را تعریف کن بهر پسر history and hope. Let's honor the sacrifices made and the dreams that continue to inspire here and abroad. Thank you for the invitation to be here this evening and happy Independence Day to all who hold Afghanistan that's so close to their hearts.
Thank you. Councillor Sophie, thank you very much for being here with us. Can you spare a few more minutes to us here? Qadarmano, the program pa de barkha ke Councillor Sophie stands ko. Now we are going to award a bright mind, a bright individual from our community. She has been a tireless advocate for women's rights. She was the vice captain of Afghanistan soccer team, and now when she's in exile, she has been struggling to be the voice of Afghan women. زمنګ له همکارانو څخه په درنښت هیله کوم چې د مرسل سادات دپاره کومې جایزې یا انعامونه موږ په پام کې نیولي دي. کاونسلر صوفي ټان معیار صاحب تاسې نه هم په درنښت هیله کوم چې پاس راشئ تر څو دغه انعام مرسل سادات ته وړاندې کړئ. او زه فکر کوم چې د استقلال په ورځ تر دې بله ښایسته ډالۍ نشي کېدلی د افغانستان ملي بیرغ، د غازی امان الله خان او ملکه سوریا عکس او یو تقدیرنامه چې د افغان یوت اسوسییشن لخوا مرسل سادات ته وړاندې کیږي. په ویاړ یې ښې ډېرې چکچکې ووهئ. مرسل سادات. پښتو ټپه به مرسل جان تر ډالۍ کوئ که د ظلمو نه پوره نه شوه ګرانه وطنه جنکۍ به دې ګټي نه. مرسل, do you want to give a victory speech? But please keep it a short one. Well, yes, please. First of all, I would like to appreciate the recognition, and I think this is a duty upon every Afghan to defend their land, defend their name, defend their identity and nationality. It's not only what you are, it's your roots, your culture, and your dignity. And it's an honor to hold this flag. We, our nation, we don't call our homeland homeland. We call it motherland for a reason, because it's our mother. And I'm so honored to be from that land, the richest history, the richest culture, and I'm honored to defend it until my last breath and stand for the rights of its women, its people, all around the world. Thank you so much. Thank you, Mursal John. The entire Afghanistan and the Afghan diaspora in Australia is super proud of you. Please give a huge round of applause for Mursal John Sadat. افغانستان تمام زنان و دختران افغانستان به مرسل جان افتخار میکنیم. تشکر. Thank you very much. ډیر مننه. قدرمنو اخیری ویناوال لرو ډاکټر صاحب محب اقبال چې سټیج ته راشي د یو مهمه موضوع په اړه لنډه وینا وکړي او بیا اتن او ټک. من فارسی رو هم یاد دارم و از افغانستان هستم، از دیگه جای نیستم. زه ډېره لنډه وینا لرم، ډېرې اوږدې خبرې نه کوم. زه فکر کوم د عقبا افغانانو نه باید یو یادونه وکړو چې تقریبا 115 کاله مخکې دې هېواد ته راغلي وو او زموږ ستاسې دپاره یو ډېر قوي بنسټ ایښی دی. د اډلېډ جومات ډاکټر صاحب بصیر یاد که داسې نورې کیسې وشولې. زه فقط د وینا نه تېرېږم. د افغان بازار په موضوع کې د یو څو اشخاصو نه غواړم چې مننه وکړم. موږ سره دلته د افغان بازار د پنل مشر حاجي صاحب اکبر شته دی چې ډېر زحمتونه یې ایستلي دي. دا کارونه چاته نه معلومیږي ځکه موږ داسې د راپوردهي کوم خاص پلټفارم نه لرو چې کمیونټي ته خبر ورکړو چې څه روان دي. خو شپه او ورځ خلک داسې خلک شته دی چې د شپې شپږ یا اووه یا لس ساعته کار کړی تر څو سبا موږ چې کومې جلسې ته تللو یا کوم قانوني خطونه چې موږ مختلفو ادارو ته لیږل دا ولیکل شي او واستول شي. او یو نه مثلا داسې شپه راغلې ده چې مسیح احمدزي چې دلته ناست دی او زه په خاص ډول یادونه ځکه کوم چې دغه سړي یعنې شپه ورځ یوه کړې ده او دغه کار ته کار ویلی دی. او مثلا په دغه تیرو څو هفتو کې موږ د کینګسټن د ډنډینانګ او د یو بل کونسل ته په بار باندې قانوني خطونه لیږلي دي چې بعضې کارونه چې هغې وکول چې هغه باید نور ودرېږي. هغه زموږ د ټولنې په خلاف و، زموږ د ټولنې د شناخت په خلاف و، زموږ د ټولنې هغه څه چې موږ غواړو دلته هغه څه باندې چې موږ وپېژندل شو، په هغه څه چې موږ افتخار لرو چې هغه د افغان نوم دی، هغه زموږ بیرغ دی، هغه زموږ ملي ترانه ده، هغه زموږ هېواد دی.
د دغه شیانو په مقابل کې چې کم خلک ولاړو په هغې په مقابل کې دغه ځوانان ډېر په قوت او قدرت سره ودرېدلي دي. حاجي صاحب امین دلته ناست دی، دلته نور ډېر زیات خلک دي. آخري ټکي به دا ووایم چې دا خبره ډېره په ځای ده چې موږ د افغان بازار په موضوع کې یو ډېره غټه ضربه لیدلې ده، ولې یو مشخصه ویښتیا دغه خبرې رامنځته کړې ده. زه په دې امید یم چې که کلتوري ټولنه جوړو، که عمومي ټولنه جوړو، که د مسجد ټولنه ده، که کوم بل ساختار او جوړښت لرو چې په قوت سره د دغه موبلایزیشن نه، د دغه قوت نه چې رامنځته شوی دی ګټه واخلي او د افغان ټولنې دپاره د دې ډېرې لاسته راوړنې ولري. دغه زمینه موږ ته برابره شوې ده. اوس په هر ځای کې زموږ نوم او زموږ غږ خلک اوري. خلکو غوښتل چې زموږ نوم لرې کړي، برعکس دې زموږ نوم په هر شي کې شامل کړلی. دغه خبرې ته متوجه اوسېږي چې صحیح ده چې یوه لوحه به لرې شوي، ولې اوس په هر ځای کې موږ د افغان په نوم یادېږو او دا خبره موږ په څو ځایونو کې ثابته کړې ده. نو زما خبرې همدغومره دي. زه فقط د ټولو هغه دوستانو نه چې په فیسبوک کې، په میسیجونو کې، په ټلیفونونو کې، په ایمیلونو کې امپیانو ته په لیکلو کې د افغان بازار دپاره د افغان هویت شاته ولاړ دي او د افغان پیژندنې شاته ولاړ دي. موږ ټولو ته هغه ځوانانو ته چاته د افغانستان د نوم نه نو خبر، زما اولادونه ډېر کم په افغانستان پوهېدل. زما لور نن دلته راغلې وه، د افغانستان په هکله د یو سوال جواب لرلی. دا ما دپاره مې افتخار دی، دغه زموږ د ټولنې دپاره ډېره مننه. کس غازي امان الله خان ته ولېږداوه. غازي امان الله خان دوی د دې کاناډا اساسام له انګلیسه وغوښتل چې د دې حکومت په رسمیت وپیژني او ازادي ورکړي. سره له دې چې انګریزان د امیر امان الله خان انګریزانو د امیر امان الله خان دا غوښتنه نه مني، امان الله خان هم د دریو جبهو ختیځ، جنوب او غرب لارې قمندانان وګمارل او ټول ملت یې د ازادۍ په اخیستو کې ونډې ته راوبلل. انګریزان د سختې ماتې سره مخامخ کیږي او په پای کې زموږ اتل ملت خپل ازادي د 1919 کال د اګوست په 19 ترلاسه کوي. په دې لنډه لیکنه کې د ټولو هغو فرهنګپالو نومونه راوړل چې د وخت د کموالي له وجې سخت وي، خو غواړم چې د ځینو نومونه د تاسو سره شریک کړم. دا هغه فرهنګپالان وو چې دوی د افغانستان په ازادۍ کې اساسي رول درلوده. دا د دغو کسانو نومونه په لاندې ډول دي: محمود طرزي، مولوي محمد سرور، واصف، سرور جویا، ملا فیض محمد کاتب، محمد ولی خان دروازی، میر غلام احمد غبار، غلام محیدین افغان، عبدالهادی داوی، عبدالرحمن لودی، مولوی سالم احمد، عبدالعلی مستغنی، ملا محمد ارزبیگی، ملا نعمت الله، سید میر محسن کنداری، عبدالسلام او نور شامل دي. دا البته هغه اتلان دي چې دوی د قلم د مبارزې له لارې وکولی شول ټولنه کې د خلکو ذهنونه روښانه کړي او خلک ازادۍ ته راوبالي، تر څو چې افغانانو د امیر امان الله خان پر راتګ سره وکولی شول د وعدې ته ورسیږي او خپله ازادي د انګریزانو له استعماره واخلي او ځانونه د دوی له استعماره خلاص کړي. مننه دوستانو. محترم استاد ډېره مننه. کور مو ودان، خدای تاسې آباد لري چې ستاسې د علمیت نه موږ ګټه اخلو. ډېره زیاته مننه. قدرمنو دوستانو، ډېره زیاته مننه ستاسې له حوصلې او زغم څخه. باور وکړئ، دې ورته چې وایم you need to trust چې اخیري مېلمانه ویناواله لرو او د هغې وروسته په خیر بیا ټنګ ټکور او اتڼونه دي. مرسل over to you. وطن ای مادر از طاقت تحقیر خسته، وطن ای شهچنار از شمال جهل بشکسته. بعد 100,000 سال علمهای تو بر یادم رسند، فریاد خواهم کرد. وطن با نام تو، با ننگ تو، با عشق مجروح نبرد تو، بجای عاشقان غرمرد و شیرمرد تو، به نام شهرت و شحن تو را بنیاد خواهم کرد، تو را آباد خواهم کرد. Thank you so much, ladies and gentlemen. Now we would like to invite
the Deputy Mayor of the City of the Greater Dandenong, Councillor Sophie Tan, to come on the stage and deliver her speech and talk to us about the Afghan National Day. Please put your hands together. That was so low of energy. You can do better. We deeply appreciate your support. قدرمنو ملمنو مونږ پوهیږو چې تاسې دلته صرف یوازې ویناګانې او تقریرونو او اورېدلو ته ناستئ راغلي همداسې ده که نه ده له تاسې اورم تقریرونه غواړئ که نور څه هم غواړئ په چکچکو یې راته ووایئ اتڼ سندرې موسیقي یو کویز خوښه مو نه ده چې موږ ټول لاندې راشو او له تاسې څخه یو څو جالبې پوښتنې وکړو او د دې پوښتنو جوابونه چې هر چا راکړه نو هغوی لپاره موږ یو څو جایزې یا انعامونه هم په نظر کې نیولي نو خوښه مو ده پیل وکړو میخواهیم که بیایید در بین شما و سوالها و جوابایی داشته باشید ولایت نو مانور راځئ السلام علیکم ورحمۃ الله وبرکاته شمس الدین هستم از ولایت کابل از ولایت کابل جان عزیز ما و افتخارشان کم بزنیم تشکر شمس الدین جان با ما نامای 15 ولایت های افغانستان شیرین ما میگویند مهربانی ما حساب میکنیم بله ها کت انگشت و دوستا هم ما را همراهی میکنند اوکی بسم الله کابل بدخشان نه کابل شما میکنیم بله مهربانی پکتیا کاپیسا پکتیکا لوگر خوست و شد 9 تا شده کابله 6 تا دیگه مونده 6 تا دیگه مونده نقل نیست ما فکر کنم میتونیم come on you're doing very great تخار بدخشان سرپل آفرین جوزجان قندار ارزگان هلمند چند یک دیگه لغمان افتخارشان کم بزنید تشکر وزیر جان دې ته خپل جایزه ورکړئ ډېره زیاته مننه کور مو ده تشکر زه به یو بله پوښتنه وکړم بیا به ډاکټر صاحب او وجیه جان او مرسل ته مایک ورکړم چې دوی هم پوښتنې لري دا پوښتنه ما مخکې هم کړې وه د افغانستان د 10 رهبرانو یا ولسمشرانو نومونه راته واخلئ داسې څوک شته یقینا به وي افغانان دي صدایتان رو بکشین خانما کی میفهمه نام 10 رهبر افغانستان او رئیس جمهور شده میتونه یا میتونه رئیس جمهور رئیس جمهور باشه آسان‌تر خواهد بود بفرمایید بله از خانما کسی هست اوکی خانم فخریه مهرباني شما بیاین خانم فخریه بیاین بخیر د دې په ویاړ ښې ډېرې چکچکې ووهئ په دې برنامې تنظیمولو کې موږ سره ډېر زیات کوشش کړی او مرسته یې کړې وه خانم فخریه ستړي مه شئ په خیر راغلی تشکر زنده باشید از همکاریتان از تمام مهمانان اولا بهشون سلام تقدیم میکنم بعدم یک جهان سپاس قلم رنجه کردین اومدین خوشی سفارت با هم تجلیل میکنیم ممنون از همتان همبستگی هم شما را میخوام تشکر د افغانستان د 10 رهبرانو د ولسمشران کېدلی شي د دوی نومونه موږ ته واخلئ اول شروع میکنیم از قاضی امان‌الله خان نادر خان دکتر سید نجیب ببلک کارمل 4 حافظ لایمی 5 آمد کرزی 6 اشرف غنی 7 زاهر شاه داود خان نقل نیست داود خان و دو تا دیگه ببلک کارمل ما گفتم حافظ لامی نو شد یک تا دیگه نو گفتم خواه استاد ربانی لس پورا شو په ویاړې ښې ډېرې چکچکې ووایئ ډېره مننه ببخشید که اگر مغز کلاتون مخصص تشکر وجیه جان او ډاکټر صاحب اسمت اوور ټو یو تاسو به پوښتنې لرئ ډېره مننه خالد جانه زه به ډېره اسانه پوښتنه وکړم
داسې څوک شته په تالار کې چې ما ته د افغانستان 3 ولایتو نومونه واخلي چې د نون نه شروع کېږي؟ نون نه. دغه ځوان ماشوم ته به ګورو. راځه راشه. 3 ولایتو نوم واخله چې د نون نه شروع شي. ستړی به شي خانه، جوړ په خیر. نوم دې څه دی؟ نوم مې نصیر. آفرین. نصیر احمد کریمی. نصیر احمد کریمی نام خدا په بیا ډېر ورته چکچکی وهی. پیدایشي رهبر ښکاري. او ډېر جالبه دا ده چې د دې نوم هم د نون نه شروع کېږي. نصیر. دا بل کمال. د 3 ولایتونو نومونه چې د نون څخه پیل کېږي. ننګرهار. نورستان. نقل ممکنی. نورستان. نیمروز. خانه آفرین. نیمروز. ماشاءالله آفرین. تو بیا ډېر چکچکی وهی. تاسو د دوی تحفه ورکوئ. ډېر مننه. مرسل جان شما اگر کدام سوال؟ همه ما ماشاءالله از افغانستان هستیم. باید سوال کلگی بفهمم کدام شهر افغانستان به نام عروس شهرها معروف است؟ کدام شهر افغانستان به نام عروس شهرها معروف است؟ هرات. نام خدا. ای جواب با افتخارشان کف بزنید. وجه بگید دوی اجازه بدید. مرسل جان can you shed some light چرا هرات شهر عروسا something میگه شما؟ شهر عروسا. برای بگید. خب هرات به نام عروس شهرها است به خاطر تمدنش، به خاطر چی میگن آثار تاریخی زیاده که داره و همچنان لهجه شیرینشان، مهمان نوازیشان، زیبایی شهر هرات که مثال زد عام و خاص است. ماشاءالله. تاکسه بل پختنه لرو چې به ملمر غواړو. بالکل مایک ورکړه. یو پوښتنه به بله وکړو خو زمونږ دغه خویندې بیخي چوپ دي. زه نه پوهېږم چې ولې. فکر کوم هغو دپاره لږ اسانه پوښتنه به وکړم. ښه اسانه پوښتنه دا ده چې د افغانستان خپلواکي په کوم کال کې او د چا د خوا واخیستل شوه؟ یاره ډاکټر صاحب خو زه صحیح ده. دې نه اسانه نه کېږي. دې نه اسانه نه کېږي. خواهرای ما کسی از خواهرای ما کسی از خواهرها آفرین دخترک بیا بچه. Can you please introduce yourself? زمانم ښکلا ده. 1919 and Amanullah Khan. Well done. Thank you ښکلا ده.
مذهبي چارو کې په کلتوري چارو کې په سیاسي چارو کې ډېره زیاته خدمتونه وکړل په تېرو 2-3 کلونو کې د زړه د تله ترې مننه کوم او افتخار پرې کوم ښه ډېر ښه ملګری او دوست دی همداشان په ملبورن کې د افغان ځوانانو د کمیټې د مشر ډاکټر صاحب عجب نور او د دوی د ټول ټیم څخه یوه نړۍ مننه نن یو نوی سټیج نن یوه نوې برنامه وه په تېرو څو کلونو کې بیا هم افغانانو دغه پروګرامونه مخې ته وړي وو خو یو تصویر به چلېدلو نو نن د خوشحالۍ ځای دی چې مختلف افغانان په دغه سټیج باندې وو او بیا هغه ورونه چې په دغه سټیج کې انانسري کوله که هغه خالد امیري وو که هغه اسمت جان وو او یا مومن صاحب وو د دوی ټولو څخه د زړه نه تله مننه کوم ودانۍ ورته وایم او د دغه ټیم څخه هم دغه خواهش کوم چې په آینده کې دغه ملي ورځې به انشاءالله تعالی په ګډه لمانځو او د خپل افغانستان لپاره به خدمت کوو ښه او ارامه شپه ولرئ خوشحاله اوسئ ډېره مننه عزیزه محترم ستاسو د ټولو هلو ځلو د پروګرام په دې برخه کې چرچه کې ښې په ویاړ د ډاکټر صاحب بشیر شوی اصلا د دې سرټیفیکیټ او د دې خدماتو د ټولنې وړ شخص چې شپه ورځ د څلور شپې د مزار باندې وکړې ده او د ټولنې خدمت کې هر وخت حاضر دی زه به په ډېر ویاړ سره دغه سرټیفیکیټ او دغه افتخار او ټول دلته ډېر زیات زحمت ایستلی دی حاجي صاحب عبدالغفار اکبر همیشه موږ په ډېرو ښه ایوارډونو باندې زموږ نوم جګ کړی د افغانانو د ډاکټر صاحب نصیر ستانکزي نه هیله کوم چې سټیج ته راشي او د خپل ایوارډ ومني ډاکټر صاحب ستانکزي نه موږ ډېره مننه کوو چې د افغان ځوانانو ټولنې سره د یو کال نه را په دې خوا تخنیکي او ډېر زیات هر قسم همکاري کړې ده تر اوسه پورې نه هېرېدونکې همکاري چې د دغې کوششونو او د همکارۍ په ویاړ موږ هغې ته دغه سرټیفیکیټ ورته تیار کړی دی مبارک